د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة النمل له 8 آیات نه تر پای 93 آیات پورې او د سورة القصص له لومړي آیات نه تر 14 آیات پورې. هیله ده چې تر پای را سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سليمان عليه السلام يا أيها الملأ. دلته سليمان عليه السلام خپل عسكر او مامورین د خپل افسران را جمع کړل و یاره تخت بلقیس به ما ته څوک راوړي چې دا راغلی نه تخت بلقیس ما ته راورسوي. دې کې مقصد د ده سلیمان علیه السلام دا چې دا بلقیس ګردن نهاده او تابعداره شي چې په ځان هم خبره نه شي د دې نه مخته د دې د راتګ نه مخته د بندو کوټو نه هغه تخت ما ته څوک راوړي. قال الذي قال عفريت من الجن یو سرکشه پیری ورته وی سلیمان زه به تخت د بلقیس د ډېر لرې مسافې نه تا ته حاضروم قبل ان تقوم من مقامک. لا رسمیاتونه به فارغ نه 12 بجې رسمیات ختمیږي مثلا د خپل ځای د خپل دفتر نه به اوچت سوی نه ما به تخت د بلقیس تا ته حاضر کړی. سلیمان علیه السلام ورته نه دې نظر به څوک راته راوړي. قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخیا چې اسم اعظم په ګوته کې اسم اعظم یاد و او د ده وزیر و ورته وی زه درته را رسوم د سترګو په رب کې یقین وساتئ. تفسیر لیکلی دی وی حضرت آصف بن برخیه اسم اعظم ولوسته د سترګو په رب کې د ډېر لرې مسافې نه تخت د بلقیس سلیمان علیه السلام ته حاضر کړ. د سلیمان علیه السلام د دفتر سلیمان علیه السلام په دفتر کې د سلیمان علیه السلام خو سره دا تخت راووته شراوي وته کنه تخت راووته. سلیمان علیه السلام خپل هغو ته وایي ما تحت زر په دې تخت کې لږ تغییر غونته راوري کیفیت یې لږ بدل کړي د تخت. دا ولې سلیمان علیه السلام دا کار کولو؟ دوه وجونه. د دې بلقیس مور پیری وه پیری مور یې د جنیاتو نه وه پیری وه. پیریانو دا غوښتل چې سلیمان علیه السلام نکاح ورسره ونه کړي. یاره که نکاح یې ورسره وکړه تمام عمر به د سلیمان او د انسانانو د غلامۍ نه مونږ خلاص نه شو رازونه به ورته ښکاره شي. راځئ سلیمان پښمانه کړي چې نکاح ورسره ونه کړي. دوه خبرې ورته وکړي د تفسیر مطابق قصص الانبیاء او قصص القرآن لیکلي دي. دوه خبرې ورته کوي. یو ورته وایي صاحب سلیمان علیه السلام ته وایي لږ ساده ګله ده دا بلقیس چې ده دماغو کې فرق ده ساده ده بیعقله ده دماغو کې فرق ده یو او دویم ورته چې ببره ده پونډې باندې ویښتان دي په بدن باندې ویښتان دي ببره ده. حضرت سلیمان علیه السلام ورته زر په دې تخت کې تغییر راولئ. تخت ورته لږ بدل غونته که تخت مغه و په اعتبار د ذات سره تخت کې تغییر ورته راوسته. سلیمان علیه السلام ته چې کله بلقیس راغلله هغې نه بعد ورته وایي سلیمان اهاکذا عرشک دا تا تخت د بادشاهي دقسې ده داسې ورته ویلی چې دقه ده بیا خو دروغ راځي که نه په تشبیح باندې ورته ویلی آیا دقسې تخت دی؟ قالت دام ډېره هوښیاره وه د سلیمان علیه السلام د تشبیح جواب په تشبیح باندې ورکوي کانه هو گویا کې زما تخت هم دقه شی ده یعنې عین دا نه ده خو هم دقه شی و لږ تغییره. سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو سمه دوست دا فاسه ده سمه هوښیاره ده او هغه د ببروالي لپاره کوم کار وکړه لږ وروسته ترجمه کې بیانیږي. قال یا ایها الملأ ای سردارانو ایکم یاتیني بعرشها څوک به راتګ وکړي ما ته په تخت د بلقیس باندې قبل ان یاتوني مسلمین چې دوی ما ته راشي منقاد مخکې له دې نه چې دوی ما ته منقاد راشي. قال عفریت من الجن وی یو سرکشه د جنیاتو نه انا اتیک به یو سرکشه پیری ورته وایي زه راتګ کوم تا ته په دې تخت د بلقیس باندې قبل ان تقوم من مقامک لا د خپل ځای نه به ولاړ نه و انی علیه لقوی زه په ده باندې قویم امین. قال الذي عنده علم من الكتاب امام غزالی لیکي احیاء العلوم کې چې دومره طاقت آصف بن برخیه ته الله تعالی ولې ورکړی
چې د سترګو په رب باندې تخت د بلقیس سلیمان ته حاضر کړ. وایي تنبیها علی انه اقتدر بقوة العلم. الله تعالی دا طاقت چې آصف بن برخیا ته ورکړی د علم د وجنه. ولې الله تعالی ورته اشاره کوي قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك. زرا تکم په دې تخت باندې مخکې له دې نه ان يرتد اليك طرفك چې راوګرځي تا ته نظر ستا. فلما رآه چې کله دا تخت ولیده مستقرا برقرار عنده د ده خواته قال سلیمان علیه السلام هذا من فضل ربي. دا زما د من فضل ربي دا زما د خدای د فضل نه ده. لیبلوني چې ما باندې امتحان وکړي اشکر ام اکبر چې زه شکر ادا کوم که ناشکري کوم. ومن شکر چا چې د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړ فانما یشکر لنفسه شکر ادا کوي پیدا ذات ده. ومن کفر چا چې ناشکري وکړله فان ربي غني کریم. قال انا زما خدای چې د غني د شکر دی نه کریم الله تعالی کریم ذاته. قال سلیمان علیه السلام ورته وی نکروا لها عرشها تغیر راولې دې لپاره عرشها په تخت د بلقیس کې ننظر چې موږ وګورو تحت دې دا وصل کېږي معرفت د خپل تخت هم تکونو من الذین که دا د هغه کسانو نه لا یتزکه پیریان ورته ویلي چې عقل کې څه مسئله ده. فلما جاءت چې کله دا بلقیس سلیمان علیه السلام ته تابعدار راغله قیل ورته ویلی شو اهکذا عرشک دقس ستا تخت په تشبیه باندې کلام ورته کوي. قالت دا بالقسم ډېره هوښیاره او جواب هم په تشبیه باندې ورته کوي کأنه هو گویا کې دا تخت دقه تخت ده. و اوتینا العلم دا ورته وایي یا جمله معترضه ده یا کلام د بلقیس ته. ها و اوتینا العلم بلقیس ورته موږ ته راکړی شوی علم په قدرت الله تعالی په نبوت سلیمان باندې په وحدت رحمان او په نبوت سلیمان باندې من قبل هذا دین مخته وكنا مسلمین موږ یو مقرین علی نبوتک موږ تسلیم یو موږ تابعدار یو ستا په نبوت باندې اقرار کوونکي وصدها منع کړې وه دې لره ما هغه شي کانه تعبدو من دون الله چې دې به عبادت کړو د الله تعالی نه سوا. انها کانت دا بلقیس ومن قوم کافرین د قوم کافرین نر عبادت به کو. قیل لها بل کار یې داسې وکړه هلته پیریانو ورته ویلي که نه چې دا ببره ده په بدن باندې ویښتان دي. نو سلیمان علیه السلام یو ځای سیمټ که مثلا په هغه باندې پاسه اوبه واچولې اوبو باندې پاسه حوض و شیشې وي. ها داسې یو حوض یې تیار کړه لاندې اوبه د اوبو نه پاسه شیشې ولګولې. یو انسان به چې ورته راته که نه راته به نو ګمان به دا کو چې دا اوبه دي نو دا پیسې به یې رابډ وهلې پرتوک خولې پیسې دا به یې رابډ وهلې. حضرت بلقیس چې ده ته راتلله که نه سلیمان علیه السلام ته ګمان یې دا وکړه چې دا اوبه دي نو دا پیسې یې رابډ وهلې. سلیمان علیه السلام چې ولیدل چې هېڅ هم نشته ده یعنی هغه عیب چې سپیریانو کوم په هغه کې پیدا کولو په بلقیس په باره کې حقه نشته ده. نو ورته وایي چې دا اوبه نه دي دا خالي صرح ممرد من قواریر. قیل لها دې ته ویلی شو ادخل الصرحه داخله شه بنګلې ته. فلما رأته چې کله یې ولیده حسبته ګمان یې ورباندې وکړه لجتن د اوبو لجتن معنا ماء عظیمه وکشفت ښکاره که عن ساقیها د پونډیو نه ښکاروالی وکړه عن ساقیها د پونډیو نه فاذا هي احسن پونډې ښایسته وي. قال ورته وایي انه صرح دا بنګله ده ممرد مفروشه شپرس کړې شوې ده من قواریر د شیشو نه اوبه نه دي. قالت دا ورته وایي رب انی ظلمت نفسي خدای ما په ځان باندې ظلم کړی په عبادت غیر الله سره واسلمت زه تابعدار مع سلیمان سره د سلیمان چا دپاره لله رب العالمین الله دپاره چې رب العالمین ده. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم ډېر واضح مناسبت ده. مخکې واقعه د سلیمان علیه السلام او د بلقیس وه په دې کې واقعه د سلیمان صالح علیه السلام او د قوم د ده ده. همدارنګه قوم لوط قسم کوي د قوم سمود قسم کوي صالح علیه السلام د قوم. ولقد ارسلنا بار بار دا قصې تېرې شوي دي. ولقد ارسلنا دې قصو کې نه یې ساریږو. موږ لېږلی سمودیانو ته اخاهم د دوی ورور په نسب کې صالحا او دا ورته ویلي ان اعبدوا الله د خدای عبادت وکړئ. فاذا هم دا قوم فریقان دوه ډلې وي یختصمون خصومت یې کو. قال ورته وایي قوم یا قال صالح علیه السلام ورته وایي یا قوم وقوما لما تستعجلون ولې تاسو تلوار کوئ بسیئت په عذاب باندې قبل الحسنات مخکې د خوښۍ نه مخکې د رحمت نه مخکې د توبې نه ولې عذاب باندې تلوار کوئ. لولا تستغفرون الله. والسمودیانو صالح علیه السلام ورته وایي والسمودیانو وقوم
قوم ولې د خدای نه مغفرت نه غواړي لعلکم ترحمون لپاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي قالو دی ورته موږ په تا باندې بد پال نیسو ته چې راغلی زموږ کلي ته مزدورۍ باندې شوي دي ته چې راغلی قحطۍ راغلی دي وچکارۍ راغلی دي بارانونه نه کېږي واورې نه کېږي قالو ورته طیرنا بکا موږ بد پال نیسو په تا باندې طیرنا موږ پال نیسو بکا په تا باندې و بمن معک په هغه مؤمنانو باندې چې تا سره دي قال صالح علیه السلام ورته ستاسو بد پال د خدای په نسبت باندې مکتوب د لیکل شوی ده ستاسو شومي د خدای سره لیکل شوی ده قال ورته طائرکم ستاسو بد پال عند الله پنیز د الله تعالی باندې ده بل انتم طائرکم عند الله بد پال یعنی سبب شومکم عند الله ستاسو د شومۍ سبب چې ده مکتوب ده عند الله پنیز د الله تعالی باندې څه معنی مکتوب عند الله بل انتم قوم تفتنون صالح علیه السلام ورته تاسو یو قوم تفتنون تفتنون تعذبون عذاب درکولی شي بل انتم بلکې تاسو قوم تفتنون معذب قوم ها وکانه په المدینه الله تعالی و په دې ښار کې 9 بادشاه بدمعشان وو یو تر بل قسمونه وکړل چې د صالح علیه السلام په کور باندې وشپه کې چپه اچو چاپه به اچو چاپه موږ به مړ کوو او بیا به داسې ورته چې موږ یې هلاکت نه نه خبر د قتل نه وکانه په المدینه و په دې ښار کې 9 رهطن ډله اضافت بیاني ده یفسدون په الارض فسادونه به کول بدمعشان ولا یصلحون اصلاح به نه کو قالو په خپل مابین کې وایي تقاسموا بالله یو تر بله قسمونه وکئ لنبیتنه په شپه کې به حمله کوو په صالح باندې و اهله د ده په اهل باندې یعنی په شپه کې به د ده په ټول کور باندې چاپه اچو ثم لنه بیا مې مړ کوو ثم لنقولن لولیه د ده وارث ته به وایي ما شهدنا مهلک اهلي موږ حاضر نو ځای د هلاکت د اهل د ده ته و انا لصادقون موږ رښتینو بیا به قسمونه ورته کوو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا الله وایي دوی مکر وکړه مکرا په مکر کولو سره قتل د صالح علیه السلام دپاره ومکرنا مکرا الله تعالی موږ هم تدبیر برابر کړه د خلاصولو د خلاصولو د صالح علیه السلام دپاره وهم لا یشعرون دوی نه پوهېدله فانظر الله تعالی وایي وګوره کیف کان عاقبة مکرهم څنګه و آخر انجام د مکر د دوی ان دمرناهم موږ دوی هلاک کړل به قومهم د دوی قوم اجمعین الله تعالی وایي کنه منئ دا کورونو ته یې وګورئ فتلک بیوتهم دا د دوی کورونه دي خاویة ساقطة پراته بما ظلمو په سبب د دې چې دوی ظلم کړی ان فی ذلک په دې مذکور کې لآیة عبرت لقوم یعلمون قوم دپاره چې پوهېږي الله وایي وانجینا الذین آمنوا موږ نجات ورکړو کسانو ته چې ایمان یې راوړی وکانو یتقون عن الظلم وکانو یتقون عن الشرک هغه کسانو ته نجات ورکړو چې صالح علیه السلام باندې ایمان راوړی او ځانونه ساتلی د شرک او د ظلم نه ولوطنا وارسلنا لوط الله تعالی موږ لارېږلی لوط علیه السلام لوط علیه السلام خپل قوم ته وایي چې خدای ته وګورئ دا په وحشو باندې راتګ مه کوئ خدای ته وګورئ دغه بدکاري دغه بدپیري چې تاسو شروع کړې ده دا پرېږده ولوطا اذ قال لقومه ویلې خپل قوم ته څه ورته وایي اتاتون الفاحشته آیا تاسو راتګ کوئ دا بد عملۍ ته بدفعلۍ ته دغه لواطت ته راتګ کوئ وانتم تبصرون په دې حال کې چې تاسو ګورئ دوی به چې لواطتونه کول که نه یو تر بله به یې کتل یا وانتم تبصرون تاسو پوهېږئ چې دا لواطت قاطع د نسل ده ولې نکاح نه کوئ ښځو سره ولې خواهشات د خپلو ښځو نه پوره کوئ ښه په دې باندې پوهېږئ چې لواطت قاطع د نسل ده انکم لتأتون الرجال تاسو راتګ کوئ سړیو ته شهوة لوجې د شهوت نه من دون النساء انکم لتأتون الرجال تاسو راتګ کوئ سړیو ته شهوة په شهوت کې من دون النساء د سړیو نه سوا بل انتم بلکې تاسو قوم تجهلون ناپوهې قوم د ښې خبرې جواب نه فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا قان قالو چې دوی ویلې اخرجوا آل لوط وباسئ آل د لوط من قریتکم د خپل کلي صدوم نه انهم اناس دا خلق دي یتطهرون ځانونه پاک ګڼي یعنی ځانونه پاک ساتي موږ ورته پلیت معلومیږو دوی ځانونه پاک ساتي الله تعالی وایي چې کله هم د کاڼو باران ور باندې وکړو فانجیناه موږ لوط علیه السلام ته نجات ورکړو و اهله د ده اهل
هلته نجات ورکړ الا امرأته د ده ښځه نه قدرناها الله تعالی موږ مقدر کړې وه دا من الغابرین من الباقین فی العذاب د باقي مانده ونه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا موږ باران وکړه په دوی باندې مطرا یو نوعه د باران هغه د کاڼو باران هم ورباندې وکړه فساء مطر المنذرین بد دغه باران د ویرول شوو کسانو قل پیغمبر ورته ووایه الحمدلله تمام صفات الله دپاره دي علی هلاک الکافرین چې الله تعالی کافران هلاک کړل وسلام سلامتیا دي علی عباده الذین اصطفی په بندګانو د الله تعالی باندې الذین هغه بندګان اصطفی چې الله تعالی غوره کړي الله خیر ایا خدای بهتر ده اما یا هغه بوتان یشرکون مع الله چې دوی د الله تعالی سره شریک جوړوي ایا خدای بهتر ده که دا بوتان اوس دلایل دي دلایل د توحید راوړي مسلمانانو استفهام تقریری په صورت کې ذکر کوي استفهام تقریری دا معنا چې کله مخاطب په دې باندې مجبور کې چې د اقرار وکړي استفهام تقریری کې حمل المخاطب علی الاقرار مخاطب په دې باندې مجبور کیږي چې اقرار کوي امن هغه خدای خلق السماوات والارض چې اسمانونه ځمکې پیدا کړي وانزل لكم من السماء نازل کړي تاسو لپاره د اسمان نه ماء اوبه په انبت نه موږ زرغونه کړي به په دې سره حدائق باغونه ذات بهجت خاوند تازگی الله تعالی و امن یا هغه ذات هغه خدای خلق السماوات والارض عجیب دلایل دي ها چې اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي همدغه خدای انزل لكم من السماء ماء تاسو لپاره نازل کړي د اسمان نه اوبه په انبت نه بیا زرغونه کړي الله تعالی موږ التفات ته ها به په دې اوبو سره حدائق باغونه ذات بهجت خاوند حسن ایا دغه خدای چې دقسې کارونه کوي ما کان لکم نو ممکن تاسو دپاره ما یمکن لکم ترجمه یې داسې کوي ممکن نو تاسو دپاره ان تنبتو شجرها چې تاسو زرغونه کړئ شنه کړئ ونه د دې دغه خدای سره بل داسې خدای شته چې داسې کارونه وکړي اله مع الله ایا شته د معبود مع الله سره د خدای نه په شیء من ذلک چې په یو شي کې د دغه مذکور کارونو نه شریک سي بل خدای شته جواب یې خارج نه ورکوي لا بل خدای نشته بل هم بلکې دوی چې د قومون یو قوم ده یعدلون برابري من لا یخلق بمن یخلق من لا یخلق هغه بوتان چې پیدا کول نشي کولی هغه برابري د هغه ذات سره چې هغه پیدا کول کوي امن دویم دلیل امن جعل الارض هغه ذات چې ګرځولی د ځمکه قرارا قرارګاه ځمکه ځای د قراري ده هم د ژوندیو دپاره هم د مړو دپاره هغه ذات جعله خلالها چې ګرځولي په مابین د دې ځمکې کې انهارا جاریه ویالې ګرځولي او هغه خدای جعله لها چې د ځمکې دپاره ګرځولي د رواسي غرونه او هغه خدای جعله بین البحرین چې په مابین د دوه دریابونو تروش او خوږ دریاب په مابین کې حاجز ګرځولی ده آیا بل خدای شته چې دغه کارونو کې د دغه خدای سره شریک سي نشته ده اله مع الله آیا معبود شته ده مع الله یشرک مع الله چې د الله تعالی سره شریک سي بل خدای شته ده لا جواب یې خارج نه ورکوی نشته ده نو چې دوی د بنورو خدایانو عبادت کې بل اکثرهم لا یعلمون نه پوهېږي دریم اما یجیب المضطر هغه خدای چې اجابت کوي دعا د محتاج لره المضطر معنا دعا د محتاج هغه ذات چې اجابت کوي دعا د محتاج لره اذا دعاه چې کله الله تعالی بلی ویکشف السوء لرې کوي تکلیف او هغه ذات یجعلکم خلفاء الارض چې تاسو ګرځولي جانشین د ځمکې اله مع الله بل خدای شته ده د الله تعالی سره اله معبود مع الله د الله تعالی سره اله مع الله ایا معبود شته ده د الله تعالی سره چې دقسې مشکلات لري کې اجابت وکړي دعا د محتاج لره نشته ده قلیلا ما تذکرون ډېر کم تاسو نصیحت اخلئ امن هغه خدای یهدیکم چې تاسو ته لیاره ښیي فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچو د دریاب کې دغه خدای تاسو ته دا زموږ لوی خدای تاسو ته لیاره ښیي فی ظلمات البر والبحر ومن هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي بادونه بشرا زیری بین یدی رحمتي په مابین د مخ د رحمت خپل کې اله مع الله شته ده معبود د الله تعالی سره چې دقسې کار وکړي نه تعالی الله لوی د الله تعالی عما د هغه شي نه یشرکون چې دوی د الله تعالی سره شریک جوړوي اما یبدأ الخلق هغه خدای
چې ابتداء پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بعد الموت بیا د مرګ نه وروسته راواپس کوي ومن هغه ذات یرزقکم من السماء والارض چې تاسو ته رزق درکوي د اسمان او د ځمکې نه اله مع الله بل معبود شته د دغه خدای سره شریک قل پیغمبر ورته وایي هاتو برهانکم راوړئ دلیل د عقل نه که د نقل نه ان کنتم صادقین د ټولو دلایلو خلاصه ورته وایي ثمره قل پیغمبر ورته ووایه د دلایلو ثمره دا ده لا یعلم نه پوهېږي من هغه مخلوقات په السماوات چې په اسمانونو کې دي ملایکه والارض په ځمکه کې دي انسانان پیریان نه پوهېږي الغیب په غیب باندې الا الله مګر یو خدای په غیب د اسمانونو ځمکو باندې صرف الله ته علم ده وما یشعرون دوی نه پوهېږي ایان یبعثون په دې باندې نه پوهېږي ایانا کله یبعثون من القبور دوی به راپورته کولی شي د قبرونو نه والله که د باز بعد الموت تاریخ هم ورته معلومي دا څنګه خدایان دي بلد داره که انتها ته رسېدلی ده ستړی ستومان او لکاره لوېدلی ده علم د دوی بلد داره که انتها ته رسېدلی ده ایا رسېدلی ده بلد داره که ستړی او ستومان او لکاره لوېدلی ده علمهم علم د دوی په الاخرت په مقابل د آخرت کې دوی علم په آخرت او په قیامت باندې نشته بل هم په شک منها دوی په شک کې دي د دې نه بل هم منها عمون دوی منها د قیامت نه عمون لاندې دي ښه شکایت کې وقال الذین کفروا کافرانو به دا خبره هم کوله ترجمه تقریبا اسانه ده ښه او بل تکراري واقعات راځي وقال الذین کفروا کافرانو به دا ملي اذا كنا ترابا چې کله مونږ شو خاورې وآباؤنا مونږ خاورې شو وآباؤنا زمونږ پلاران انا لمخرجون من القبور احیان مونږ به راویستلی شو د قبرونو نه ژوندي بیا به دوباره ژوندي کیږو لقد وعدنا هذا نحن وعده شوې له مونږ سره دغه علی لسان محمد په ژبه د محمد باندې مونږ سره وعده شوې وآباؤنا زمونږ پلارانو سره من قبل مخته هذا الا ساطیر الاولین نه د منګر دا دروغ او قصې د مخکینو خلکو قل پیغمبر ورته وایي سیرو په الارض تاسو وګرځئ په ځمکه کې فانظروا تاسو وګورئ کیف کان عاقبة المجرمین خیر د مخکینو مجرمینو حال او عاقبت هم وګورئ پیغمبر علیه السلام ته الله وایي مه خفه کېږه که دوی تا ته نسبت د دروغو کوي ولا تحزن علیهم مه خفه کېږه پیغمبر علیهم څه معنا لا تکذیبهم د دوی په تکذیب باندې ولا تکن ته مه کېږه په دوی په تنګسیا کې مما د هغه نه یمکرون چې د مکر جوړی ویقولون دوی وایي متی هذا الوعد کله د دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې قیامت به کله کافرانو به دا خبره کوله قل پیغمبر ورته وایي قیامت نږدې ده ځکه کل ما هو آت فهو قریب اقتربت الساعة وانشق القمر قل پیغمبر ورته عسا قریب ده ان یکون ردف لکم لام زائد ده خاص شرح میات عامل کوي لام زائد ده قل عسى قریب ان یکون ردف لکم څه معنی ردف کن چې ملحق شي په تاسو پورې بعد الذي بعض هغه تستعجلون چې تاسو ورباندې تلوار کوئ وان ربک استا خدای لذو قدر خاوند فضل ده علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثرهم اکثر د دوی لا یشکرون شکر نه ادا کوي وان ربک استا خدای چې د لا یعلم پوهیږي ما په هغه شي باندې توکن صدورهم چې پټوي د دوی سینې د دوی په سینو کې چې کومه خبره دوی پټوي په هغه باندې خدای عالم ده وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي چې ستا تکذیب ده وما من غائبة نه ده یو پټ شی په سمای په اسمان کې والارض پکې د ځمکه کې الا فی کتاب مبین دا ټول په هغه کتاب ښکاره کې دي کتاب مبین نه لوح محفوظ مراد ده ان هذا القرآن الله په تحقیق سره دغه قرآن یقص بیانوي څه شی بیانوي الاخبار الغیبیه اخبار غیبیه بیانوي علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې اکثر الذي اکثر هغه شی هم فيه یختلفون چې دوی پکې اختلاف کوونکي دي له امر د دین نه وانه لهدى دا هدایت او رحمت للمؤمنین مؤمنانو لپاره ان ربک استا خدای یقضي بینهم فیصله کوي په مابین د دوی کې بحکمه په عدل خپل سره الله تعالی به روز قیامت کې د دې په مابین کې فیصله کوي بحکمه بعدله په حکم او عدل خپل سره وهو العزیز الله تعالی غالب ذات الذي هغه خدای د لا راد لقضائه د الله تعالی د فیصلې لپاره رد کوونکی نشته ده العلیم الله تعالی علیم ذات فتوکل علی الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله په خدای باندې توکل او اعتماد کوه ولا تبالي بمن عداک
پروا د هغه چا مه ساته چې تا سره دښمني کوي ولې انک علی الحق المبین ته په حق کاره باندې کافران داسې دي لکه مړي ته مړو ته نشي اورولی انک لا تسمع الموتى ته نشي اورولی مړو لره دلته د موتانه کافران مرادي ولا تسمع الصم ته نشي اورولی کڼو لره الدعاء بلنه کون که درته مخامخ ولاړ په څه خبره باندې خو به پوهې کې په قراینو باندې خو چې شام درته راواړی ویم کون بیا بالکل نه په پوهېږي ولا تسمع ته نشي اورولی الصم کڼو لره الدعاء بلنه کله اذا ولو چې کله دوی وګرځي مدبرین وجوههم عنک مدبرین په شا چې مخونه تا نه واړی وما انت بهاد العمی پیغمبر ته نه لاره ښودونکی ړندو ته عن ضلالتهم کافران داسې دي لکه ړانده کافران داسې دي لکه کاڼه کافران داسې دي لکه مړي ته نه یې بهاد هدایت کوونکی د ړندو عن ضلالتهم د دوی د ګمراهۍ نه ان تسمعو تناوروي الا من يؤمن بآياتنا منګر هغه څوک چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې فهم مسلمون فهم مخلصون چې دوی منقاد او مخلص وي واذا وقع القول علیه مسلمانانو ورونو یوه خبره واورئ چې کوم شي دپاره ابتدا وي هغه دپاره انتهام وي ښه اسانه دنیا ابتدا لري نو انتهام لري ختمېدل لري خدای ابتدا نه لري ابتدا تاریخ نه لري نو انتهام نه لري دنیا ابتدا لري انتهام لري د دې دنیا انتها چې راځي په قیامت باندې به راځي قیامت دپاره علامات دي علامات د قیامت دوه قسمه دي مسلمانانو یو علامات قریبه دي بل علامات بعیده علامات بعیده خو تقریبا په سلو کې 15% موجود دي ها او علامات قریبه تر اوسه پورې نه دي موجوده علامات قریبه کې یوه علامه دا د عیسی علیه السلام به راکوزیږي یوه علامه دا د یاجوج و ماجوج به راوځي یوه علامه دا د لمر به د مغرب نه اوس لمر د مشرق نه راخیږي هلته طلوع الشمس من مغربها ثلاثه خسوب درې خسپه وی او یو علامه له علاماتو قریبه او د قیامت نه مسلمانانو دا ده چې رب ذوالجلال به دابة الارض راوباسي ښه د صفا غونډۍ د تفاسیرو په حواله درته د صفا غونډۍ باندې به زلزله راشي و به چاودیږي یو حیوان به ترې نه راوځي هغه حیوان کې به د ټولو حیواناتو شبه موجوده وي خوله به د انسانانو د خولې په شان وي پښې به د اوښانو په شان وي د دغه حیوان چې د صفا غونډۍ نه راوتلی څټ به د اسونو په شان وي لکۍ به د غوا په شان وي لاسونه به د شادګۍ ورته وایي که څه بیزو په شان وي په یوه لاس کې به د موسی علیه السلام امسا وي په بل لاس کې به د سلیمان علیه السلام مهر وي په ډېرې تیزۍ سره به په ټولو ملکونو کې ګرځي ښه ټولو هیوادونو کې به ګرځي لا یدرکه طالب ولا یفوته هارب څوک به یې ګیر کولی هم نشي دومره په تیزۍ هېڅوک به ترې نه تښتېدلی هم نشي او هر چا باندې به داغ لګي ټنډې د مؤمن په ټنډه باندې به د سلیمان علیه السلام په امسا سره خط راکاږي او د مسلمان په ټنډه به ولیکي هذا مؤمنا او د کافر په دا ټنډه باندې به د سلیمان علیه السلام په مهر باندې مهر ولګی او به لیکي چې هذا کافر داسې یو وخت به چې کامل امتیاز به راشي په مابین د مؤمن او د کافر کې دقه بیان به دابة الارض کې ها او د خدای دغه مقصد ده عجیب انداز کې بیان وشو ان شاء الله واذا وقع القول علیهم چې کله قواقع شي قول د عذاب علیهم په دوی باندې اخرجنا لهم الله تعالی موږ وباسو دې دپاره دابة من الارض یو دابه د ځمکې نه تفاسیرو دغه تشریح کړې ده ها چې صفا غونډۍ باندې به زلزله راشي او دغه زلزله کې به یو حیوان نه و به چاودېږي حیوان به راوځي د هر حیوان شبه به ورسره وي همدارنګه په یو لاس کې به د موسی علیه السلام امسا په دا بل لاس کې به د سلیمان علیه السلام خاتم وي خلکو سره به په عربۍ باندې خبرې کوي د چا په ټنډه به لیکي هذا مؤمن د کافر په ټنډه به ولیکي چې هذا کافر تکلمهم بالعربیه خبرې به کوي له دوی سره په عربۍ ژبه باندې یا تکلمهم ببطلان سائر الادیان
دوی سره به خبرې کوي په بطلان د ټولو ادیانو باندې چې ټول دینونه باطل دي سوا دین الاسلام. ان الناس كانوا بآیاتنا، خلک زموږ په آیاتونو باندې لا یوقنون، یقین نه درلوده. و یوم نحشر، یاد کې هغه ورځ چې موږ جمع کړو من کل امت، د هر امت نه فوجا یوه ډله، ممن د هغه چا نه یکذب بآیاتنا، الله تعالی چې زموږ په آیاتونو باندې تکذیب کوي، فهم یوزعون، دوی به بندولی شي. یوزعون دا معنا چې اول ودرولی شي وروسته ورپسې وروان شي، ټول سره جمع شي. حتی اذا جاءو، چې کله دوی ټول راشي، دغه مکذبین ټول راشي، خدای به څه ورته قال الله، قال څه معنا؟ قال الله، خدای به ورته وایي اکذبتم بآیاتي، آیا تاسو تکذیب کړی زما په آیاتونو باندې؟ ولم تحیطوا بها علما، تاسو احاطه نه وکړې په دې آیاتونو باندې له وجې د علم نه. ام لم تکذبوا، که تکذیب مو نه و کړی، که تکذیب مو نه و کړی، په ماذا، اما ذا، په ماذا کنتم تعملون، نو کوم شی دغه چې تاسو وایي تعملون، عمل مو کولو. نه زما په آیاتونو تکذیب کولو، او که تکذیب هم نه و کړی نو کوم اعمال مو کولو. ووقع القول علیهم، واقع بشي، ثابت بشي قول د عذاب علیهم په دې مکذبینو باندې، بما ظلمو، چې دوی ظلم کړی. فهم لا ینطقون بالاعتذار، دوی به الله تعالی سره خبرې د عذر نه کوي، عذر به پیش کولی نشي. ولې اذ لیس لهم عذر فی نفس الامر، نفس الامر کې دوی لپاره عذر نه و. الم یروا، دلائل عقلیه برای توحید. ها، آیا دوی نه ګوري انا جعلنا اللیل، په تحقیق سره موږ ګرځولې د شپه، لیسکنو پې چې د شپه کې آرام وکړي، والنهار، ورځ موږ ګرځولې ده مبصرا روښانه. ان فی ذلک، په دې مذکور کې لآیات، دلایل دي په توحید د الله تعالی باندې. چا دپاره؟ لقوم یؤمنون، قوم دپاره چې ایمان لري. واذکر، یاد کې یوم ینفخ فی الصور، چې شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام کې پوک کړی شي. په فزعه، په فزع معنا په ماته د ډار د وجې نه به مړه شي. من فی السماوات و من فی الارض، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. هلته موږ تحقیق کړی سورت حج کې چې دا زلزله په دنیا کې ده، په آخرت کې ده. بعضې وایي په دنیا کې ده، دومره سخته ویره به راشي. تذهل کل مرضعة عما ارضعت وتدع کل حمل ذات حمل حملها، هره مرضعه به د تیخور بچي نه غافله شي، هره حامله به حمل غرزی. و تر الناس سکارا، نو دلته الله تعالی و اسرافیل علیه السلام، ای مقرب فرشتې څلور دي مسلمانانو، یاد کوي. ها، که چا د تیر آسماني کتابونه څو دي، ته به ورته وایي څلور، ټول یو سلو څلور، سل صحیفې څلور آسماني کتابونه. که چا درته ویلي چې مذهبونه څو دي، ته به ورته وایي چې څلور، مذهبونه هم څلور دي. امام ابو حنیفه، امام شافعي محمد ابن ادریس الشافعي، امام مالک او امام احمد ابن حنبل. که چا درته ویلي راشدین، خلفای راشدین څو دي، ته به ورته وایي خلفای راشدین هم څلور دي. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم. چا درته ویلي کتابونه څو دي، ورته څلور باندې موږ ایمان راوړی. تورات، انجیل، زبور، قرآن، دا څلور وړه کتابونه په څلورو پیغمبرانو نازل شوي دي. او که چا درته ویلي چې مقرب فرشتې څو دي، تا جواب دی چې مقرب فرشتې څلور دي. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. اسرافیل ته کومه وظیفه الله تعالی ورکړې، کوم مسؤلیت دی؟ به شپېلۍ پوکي. علماو په مابین کې یا کتابونو مشهوره دا ده چې دوه شپېلۍ پوکي، لیکن تحقیق دا ده چې درې شپېلۍ به پوکي. ها، بعضې خبرې مشهورې وي، تحقیقي جدا وي، مشهورې جدا وي. عام طور سره موږ طالبانو ته وایو چې بعدو دپاره درې حالات دي. مشهور رښتیا هم بعدو دپاره درې حالات دي، په حقیقت کې بعدو دپاره څلور حالات دي. مشهوره دا ده چې قرآن دوه وارې نازل ده، تحقیق دا ده چې قرآن درې وارې نازل ده. مشهوره دا ده چې اسرافیل علیه السلام به دوه شپېلۍ پوکي، تحقیق دا ده چې درې شپېلۍ به پوکي. یوه شپېلۍ نفخة الفزع ده. و یوم ینفخ فی الصور، په فزع مړه به شي د ډار نه، یا په فزع وبه ویرېږي. من فی السماوات و من فی الارض، مړه به شي زمیني و اسماني مخلوق. الا من شاء الله، مګر نه به مړه کېږي هغه مخلوق چې د الله تعالی اراده کړي. من الملائکة المقربین،
والحور والخزنه وکل ټول اتوه راتګ به کوي الله تعالی ته د آخرین تابعدار ښه وتر الجبال دا غرونه به روز قیامت کې ګورې تحسبه ګمان به کوي جامدة واقفة دا غرونه باندې به ته ګمان کوي چې دا ولاړ دي حال دا د وهي تمر مر الصحاب دا به روانې په شان د روانېدلو د ورېځې صنع الله فعل د الله تعالی جوړول د الله تعالی دی الذي هغه خدای اتقن كل شی چې مضبوط کړی د هر شي لره انه خبیر بما تفعلون الله تعالی خبردار د په غشي باندې چې تاسو یې کوئ بشارت ته من جاء بالحسنه چا چې راتګ په نیکۍ باندې وکړه فله دغه من دپاره خیر ثواب د منها معنا بسببها وهم من فزع یومئذ دغه کسان چې راتګ یې په توحید باندې کړی ده دوی له ډاره د دغه ورځې نه آمنون په امن کې به تخویب ده ومن جاء بالسیئه چا چې راتګ وکړه په شرک باندې په کفر باندې راتګ کړی په کبت نسکور بشي او به غورځولی شي وجوههم د دوی مخونه په النار په اور کې ویقال ورته ویلی بشي هل تجزون تاسو ته جزا نشي درکولی الا ما کنتم تعملون چې تاسو کولو ثمره او خلاصه د صورت نمل دا ده انما امرت یو مدرس په آخر کې خلاصه بیانوي د الله قانون هم داسې ده د صورتونو په آخر کې خلاصه د صورت بیانوي انما امرت ما ته امر شوی د پیغمبر ورته ووایه ما ته امر شوی ده ان اعبد رب هذه البلده چې زه عبادت وکړم رب د دغه ښار لره د مکې معظمې ښار چې رب ذوالجلال حرام ګرځولی ده الذي هغه ښار حرمها جعلها چې ګرځولی ده حرما آمنا دا ښار حرم ګرځولی ده آمنا آمن یې ګرځولی من دخله فیها کان ومن دخله فیها کان آمنا داسې آیات راځي وله کل شین الله تعالی دپاره هر شی ده و امر ملکا و خلقا و عبیدا پیغمبر ورته ووایه امرت ما ته امر شوی ده نکونه من المسلمین لله چې زه د منقادینو نشم الله تعالی ته په توحید باندې اثبات رسالت ته ورته ووایه پیغمبر ما ته امر شوی ده ان اطلب القرآن چې زه تلاوت ته قرآن وکړم ولولم قرآن فمن اهتدا څوک چې هدایت حاصل کړي ستا په دعوت باندې فانما یهتدي هدایت حاصلې لنفسه پیدا ځان دپاره ده شرح تعذیب راته وایي چې لام لپاره د انتفا ده ومن ضل هغه څوک چې بیلیاره شو ګمراه شو په قل ورته وایي انما انا منذر من المنذرین زه د منذرینو نه یم زما منصب ما مقصد دا ده چې زه خالد تاسو ډارومه ستاسو د ګمراهۍ وبال په موږ باندې نشته وقل پیغمبر ورته ووایه الحمدلله علی نعمت النبوة تمام صفات الله تعالی دپاره دي په نعمت نبوت باندې سیوریکم الله تعالی به وښیي تاسو لره آیاته نشانات د قدرت فتعرفونها تاسو به پیژنئ چې دا د الله تعالی آیاتونه دي لیکن په وخت کې معرفت بیا پیدا نه رسي وما ربک نه د ستا رب غافل نه ده عما تعملون د هغه شي نه چې تاسو یې کوئ الله تعالی غافل نه ده الله تعالی تاسو دپاره په ترصد کې ده سورة القصص مکیة دا مکي سورت ته بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم متقدمین الله اعلم بمراده بذلك الله تعالی د دې په مقصد باندې پوهیږي راز د الله او د رسول الله په مابین کې بعض علماء تعویل کوي توی معنا طامسات سین معنا سریعتن میم معنا مزیلتن نو داسې بشي طامسات الجهل ختمون کې د جهل سریعت الازاله للشک زر زایلون کې د شک مزیلتن للشبهات د ټولو شبهاتو دپاره مزیل څه شی دي تلک آیات الکتاب المبین دغه آیاتونه د کتاب د المبین هغه کتاب چې ښکاره کوونکی د حلال او د حرامو ده هغه کتاب چې ښکاره کوونکی د حق او د باطلو ده هغه کتاب چې ښکاره کوونکی د احکامو ده وسبیل الهدی نتلو علیک موږ لولو په تا باندې من نبأ موسی خبر د موسی علیه السلام و فرعون د فرعون بالحق ډېره اوږده قصه دې ځای کې ذکر کېږي د موسی علیه السلام او د فرعون ډېر تفصیلي قصه په دغه سورة القصص کې مراوړي هغه د پیدایش قصه یې بیانوي چې مخکې مونږ کړې وه بالحق په حق سره لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې دوی ایمان لري ان فرعون څوک و مونږ مخکې بیان کړی فرعون د مصر بادشاه و 400 کلونه زیات حکومت الله تعالی ورکړی په ټول عمر کې تب او سردردي ورباندې نه وراغلې ځکه دعوه یې وکړله چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای ما ان فرعون علا
الله تعالی داسې وایي فرعون علا تکبر لوی کړی وه په الارض په ځمکه کې وجعل اهلها ګرځولی و اهل د دې مصر شیعا فرقا مختلفا په الخدمه د دې مصر خلکو نه یا مثلا د دې بني اسرائیلو نه مختلف ډلې جوړې کړې وې د خدمت دپاره یستدعفو ضعیف یې ګڼل طائفتن یوه ډله منهم د دوی نه بني اسرائیل داسې ضعیف ګڼل یذبحو ابناهم د دوی زامن یې ذبحه کول ویستحیی نساهم د دوی لورګانې ژوندۍ پرېښودلې انه کان من المفسدین دا فرعون د مفسدینو نه و الله تعالی وایي زموږ اراده دا وه چې په بني اسرائیلو مظلومینو باندې احسان وکړم حکومت واګې دوی ته وسپارم نظام حکومت او دغه قدرت و دبدبه د فرعون نه واخلم و نريد زمونږ اراده و الله تعالی وایي اراده و زمونږ ان نمن علی الذین چې موږ احسان وکړو په هغه کسانو باندې استضعفو فی الارض چې دوی ضعیف ګڼلی شوي په ځمکه کې اراده د موږ دا و الله تعالی وایي چې موږ ورباندې احسان وکړو بانقاذهم من باسه چې د فرعون د عذابونو نه یې بچ کړو ونجعلهم زمونږ اراده دا ده چې موږ وګرځو دوی لره ائمة فی الدین امامان په دین کې ونجعلهم موږ وګرځو دوی لره الوارثین وارث د دغه ځمکې وارثین د دغه نظام ونمکن لهم زموږ اراده ده چې موږ قدرت ورکړو الله تعالی وایي دوی ته په الارض په ځمکه د شام او د مصر کې ونوریه فرعون الله وایي زموږ اراده هم دا ده چې موږ ورښوی فرعون ته و هامان د ده وزیر هامان ته و جنودهما د دوی لشکرو فرعونیانو ته منهم د دوی نه ما هغه شی ورښوی کانو یحذرون هغه شی چې دوی ترېنه ډارېدل ښه چې هغه زوال د حکومت د قبطیانو ده مسلمانانو خبره مې کړې وه فرعون خوب ګوري اور راځي د قبطیانو کورونه ورسره سوځېږي د بني اسرائیلو سبطیانو کورونو ته ضرر نه رسوي معبرینو ته یې ویلې وایي دا خوب څه تعبیر لري وایي صاحب بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي دغه ماشوم د وجې نه به ته هم مردارېږي ته به هم هلاکېږي ستا فوج و بادشاهي به هم ختمېږي بیا حکم یې وکړه چې ماشومان یې ذبحه کوئ ښه 12,000 ماشومان علی قول آخر 90,000 هلکان د طلب د موسی علیه السلام کې ذبحه کړل موسی علیه السلام چې کله د مور نه پیدا شو که نه الله تعالی مور ته وحی وکړه مخکې بیان کړی مسلمانانو بیا تفصیل د جزیاتو نه رامعاد کوم ښه الله تعالی ورته او د موسی مور ام موسی ان ارضعیه شودې ورکوه خپل بچي ته دي پی ورکوه شودې ورکوه او چې کله ورباندې وډاره شولې چې د فرعون عسکرو فوج یې رانه ونیسي ذبح یې نه کړي تابوت کې واچوه تابوت دریاب کې خوشې که 2 کاره کوه ولا تخافي ولا تحزني مه خفه کېږه مه ډارېږه مه خفه کېږه په بچي په فراق باندې مه ډارېږه په غرقېدلو باندې ان رادوه الیک موږ یې بېرته درته راواپس کوو وجاعلوه من المرسلین موږ دی ګرځو د مرسلینو نه الیه د فرعونانو ته مه خفه کېږه بیبي 3 میاشتې یا 4 میاشتې یا 8 میاشتې شودې ورکړې ها اقوال مو یاد کړل که نه 3 یا 4 یا 8 میاشتې دویمه کانه ترجعه په حجرها موسی علیه السلام به د مور په غیږ کې و وهو لا یبکي ژړل به یې نه ولا یتحرک خوځېدل به هم نه چا ځکه چې په هره دروازه په هر کور باندې د فرعون پوجان ولاړو ها کورونه به یې څارل چې ماشوم به پیدا کېده ذبحه کوو به واوحینا الله تعالی موږ وحی وکړله الی ام موسی مور د موسی ته وحی نه الهام مراده الهام انسانانو ته کېږي د انبیاو نه سوام کېږي خلکو ته عوامو ته کېږي او الهام چې دا زنانو ته کېږي الهام حیواناتو ته کېږي واوحینا الی النحل واوحینا الله تعالی موږ وحی کړی الی ام موسی مور د موسی ته نرضعیه شودې ورکوه فاذا خفت علیه چې کله ته ورباندې وډاره شولې فاجعله فی التابوت ته یې وګرځوه په تابوت کې دا له ځانه ورته راوباسه تقدیر راوباسه فالقیه فی الیم په دریاب کې واچوه ولا تخافي علیه ضیاع د بچي باندې د ضایع کېدلو مه ویرېږه ولا تحزني ورباندې خفه کېږه مه ان رادوه الیک موږ یې واپس کوونکو تا ته وجاعلوه من المرسلین
المرسلین ګرځونکو د دې پاره د مرسلینو نه فنبذته فی البحر لیلا تابوت ورته جوړ که په دریاب کې په شپه کې واچو چا واخیست هغه برګۍ لور د فرعون چې ډاکټرانو ورته ویلي چې دریای نیل نه د غسل کوي هره ورځ فالتقطه واخیستلو دې لره آل فرعون آل د فرعون عاقبت څه د لام د عاقبت ته لیکون لهم عدوا چې شي دوی دپاره دشمن وحزنا سبب د خفګان ان فرعون و هامان الله تعالی فرعون و هامان و جنودهما د دوی لشکر کانو خاطئین خطاکارو خطا کوونکو پی اخذه للتربیه دوی خو دا ماشوم تربیت دپاره واخیسته او خبر به نه چې د دوی هلاکت به د ده په لاس باندې راځي ها فرعون ورته ویلې زه یې مړ کوم داسې نه چې هغه ماشوم وي چې ما خوب لیدلی معبرینو تعبیر را کړی اسیا بیبي علیه السلام دا د فرعون میرمن وه دا د فرعون بیبي وه خو تمام عمر کې فرعون ورسره نږدې شوی نه ده نفخة العرب لیکلی دي چې په اندامونو کې به جمودت او وچوالی راغی ها وقالت امرأة فرعون وویلې امرأة فرعون دا امرأتون کله په اوږدې تی باندې لیکل کېږي اوږده تی ها متوله کله امرأتون په مدورې تی باندې بندې تی باندې لیکل کېږي چې کله یوه ښځه میړو ښیي که نه دا قانون به انشاءالله تفصیلي بیا زه درته ذکر کم بیا هلته د مفتوحه تی راوړل کېږي کولاو خلاصه تی او چې کومه ښځه خاونده د میړه نه وي که نه بیا هلته په مدورې بندې تی باندې وقالت امرأة د قرآن ډېر معجز کتاب ده علمي اعجاز هر نوع اعجاز پکې شته ده وقالت امرأة فرعون وویلې ښځې د فرعون اسیا بیبي ورته ویل سرکوزیه میړه ته وایي ها دا خبره ورته کوي ته خو ډېر قمقلې بېوقوفې په زړه کې ورته وایي مخامخې چېرته ورته ویلی شو او ډېر ظالم سړی دا به زما ستا د سترګو یخوالی په بچیتوب باندې به یې ونیسو هذا قرة عیني دا یخوالی د سترګو د لیما دپاره ولکه تا دپاره لا تقتلو خیر د مې مړ کوئ عسا ان ینفعنا د موسی علیه السلام په ټنډه کې الله داسې یو ښکلا او محبت ایښی چې چا به ورته وکتل مینه به یې ورسره پیدا کېدله عسا ان ینفعنا موږ ته به پیدا ورسوي او نتخذه ولدا یا به په بچیتوب ونیسو وهم لا یشعرون دوی په دې باندې نه پوهېدل چې ان هلاکهم علی یدیه د دې هلاکت به د دغه موسی علیه السلام په لاسونو باندې وي موسی علیه السلام مور چې خبره شوله چې زما ماشوم بچی د فرعون لاس ته ورغی یاره دومره د عقل نه دومره سرګردانه شوله که نه قریب چې ناره یې کړې وی چې دا زما زوی د الله تعالی خو موږ یې په زړه باندې مضبوطوالی راوسته واصبح وګرځېده سواره وګرځېده فؤاد ام موسی زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا څه معنی خالیا من کل شیء سوا ذکر موسی د هر شي نه زړه خالي شو سوا له یادولو د موسی نه موسی یادو بچی چې فرعون لاس ته ورغی ان کادت قریب ده لتبدي به چې ښکاروالی کړی په دې باندې چې دا خو زما بچی ده لولا ان ربطنا علی قلبها که موږ مضبوطوالی نه وی راوستی علی قلبها د دې په زړه باندې لتکونه من المؤمنین لپاره د دې چې دا شي من المؤمنین من المصدقین بوعد الله تعالی الله وی موږ زړه باندې مضبوطوالی راوسته چې د خدای په وعدې باندې تصدیق پیدا شي چې الله یې بیرته راواپس کوي موسی علیه السلام مور خپلې لور ته وایي چې د موسی خور راځي مریم بیبي ها دا مشهوره مریم نه ده دا د موسی علیه السلام خور وه خور ته یې وایي لور ته قصیه تعقیبوئ ورپسې شه تتبعي اثره دا ورور تعقیبوه د ورور تفتیش کوه او د ورور پلټنه کوه ورپسې شه چې څه معامله ورسره کېږي وقالت لاختي قصیه تعقیب که فبصرت به کتل یې کول په دې سره عن جنوبین د لرې نه چې خلک را باندې پوه نه شي د خورې د لرې نه کتل وهم لا یشعرون دا فرعونیان په دې باندې نه پوهېدل چې انها اخته د یې خور ده یا انها ترقبها د یې څاري الله تعالی وایي موږ ټولې مرادع ورباندې حرامه هېچا شودې نه رودلې ښه مخکې بیان کړی و دنیا مرضعې ورته راوستلې قرآن موسی علیه السلام کړی چې د هېچ چا په شودې قبول نه کم
اخر مور خور ورته وایي زه به داسې کورنۍ درته وښیم چې د هغې شودې هم قبولې کړي. شک یې واخیسته څنګه ته پوهېږې؟ وایي هغه شودې ډېر خوشګواره دي، د هغې ښځې شودې هر ماشوم اخلي. هغه کورنۍ وایي دغه فرعون د کور دپاره مخلصه کورنۍ ده. وحرمنا علیه المراضع، الله وایي موږ منع کړې وې په ده باندې مرادع حرامې کړې وې من قبل مخته له دې نه قبل رده الى امه. فقالت دا خورې ورته وایي هل ادلکم زه تاسو ته ښودل وکړم على اهل بیت په داسې کورنۍ باندې یکفلونه لکم چې د ده کفالت وکړي تاسو دپاره وهم له ناصحون دوی تاسو دوی وهم دوی له د دپاره ناصحون خیرخواهي. فرددناه الى امه، الله تعالی موږ واپس کدی الى امه الى بیت امه، مور ورته راوستله. فورا موسی علیه السلام د خپلې مور شودې واخیستلې، سینه یې قبوله کړله. ښه شک بیا واخیسته څنګه دی تا شودې قبولې کړې؟ مور یې ورته وایي زما شودې خوشګواره دي، مزیدارې دي، لذیذې دي، خوندورې دي، هر ماشوم زما سینه اخلي. ورته وایي ښه موږ سره اوسېږه، 1 دینار به درکوم که نه دلته شودې ورکوئ؟ نه زه دومره خوښې نه یم، زما کور کې کارونه دي، زه دلته نشم راتللی. اخر فرعون ورته وایي ښه د ماشوم هم کور ته در سره ویسه، 1 دینار به هم درکو، دومره مزدوري به هم درکو، کفالت به یې کوي، تربیت به یې کوي، یعنې معنا شودې به ورکوي. ښه رب ذوالجلال وعده ورسره رښتونې کړله. فرددناه الی بیت امه، موږ موسی علیه السلام واپس کړه هغه کور د مور ته کی تقر عینها، لپاره د دې چې یخې شي سترګې د دې، ولا تحزن خفه نه شي، ولتعلم چې دا مورې پوه شي ان وعد الله، د الله تعالی وعده په واپس کېدلو د دې ماشوم باندې حق ده، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر د دوی نه پوهېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په اخلاص سره دعا وکړئ خدای ستا رضا دپاره یې وګرځي، یا الله ستا رضا دپاره یې وګرځي، خدای ستا رضا دپاره وګرځي. یا الله زمونږ د ټولو مسلمانانو تمام کردار، رفتار، گفتار، اقوال و افعال خدای ستا رضا دپاره وګرځي. عظیم خدای ته مسبب الاسباب ذاتي، د عظیم قرآن په خاطر باندې موږ ټولو مسلمانانو ته د عزت اسباب برابر کړه. یا الله د خوشحالیو، د کامیابیو، د نجات اسباب مهیا او برابر کړه. عظیم خدای د عظیم قرآن په خاطر باندې موږ ټول د بېدینۍ نه وساته، خدای د بې عزتۍ نه وساته، خدای د بې غیرتۍ نه وساته، خدای د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه وساته، خدای د ظلم نه وساته، خدای د ظالمانو نه وساته، خدای د اهل عصر د فتنو نه وساته. د عظیم قرآن په خاطر باندې خدای په خپل ظالمان، مفسدین، اشرار او فتنهګیر مه ګرځوه. یا الله څوک بیماران وي، چېرته بیماران وي، چا بیماران وي، خدای عاجله شفا ور نصیب کړه. څومره مسلمانان نارینه، زنانه، خواص وي، عوامي، حاضر وي، غائبي، خدای کورونو کې که هسپتالونو کې زخمیان وي که بیماران وي، خدای د نیک اعمالو ستا د بندګۍ دپاره بغیر د اسبابو نه خدای عاجله شفا ور نصیب کړه. الله ماضي ژوند کې موږ نه څومره ګناهونه شوي، خدای ته یې راته معاف کړه. یا الله ته یې راته معاف کړه، خدای ته یې راته معاف کړه. په مستقبله زندګي کې خدای د ګناهونو نه بچ کړه. یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو آخره خاتمه په کامل ایمان سره کړه. سکرات ذوالقدر په موږ باندې آسان کړه. روز قیامت کې ستا رضا، ستا لقا، ستا وصال نصیب کړه. خدای شفاعت رسول الله منصیب کړه. خدای شفاعت قرآن رمضان منصیب کړه. خدای روز قیامت کې د رسول الله د بیرغ لاندې حشر نصیب کړه. د رسول الله په مبارک لاسونو باندې خدای د حوض کوثر اوبه نصیب کړه. خدای جنت الفردوس په خپل فضل سره نصیب کړه. خدای د جهنم د عذابونو نه وساته. الہ العالمین زموږ د ایمانونو، د ناموسونو، د عزتونو، د حیا او د اولادونو حفاظت وکړه. خدای زموږ د مدارس او مساجد او معابد او علما حفاظت وکړه. د نظام لپاره په اخلاص سره دعا کو خدای پاک د دې نظام اسلامي استحکام نصیب کا، بقای نصیب کا، دوام نصیب کا. یا الله د دې نظام چې څومره افراد دي، خصوصا مشران، خدای د وقت اولیاء او اتقیا او صلحای وګرځوه، د وقت مصلحین او مخلصین انسانان وګرځوه. یا الله چې څومره کفري دنیا د خدای ته ورته هدایت نصیب کا. یهود او نصارا د دوی ملګری، یا الله ستا په علم ازلی کې که دا یهود نصارا د دوی ملګري خدای د هدایت قابل نه، خدای زر تر زر نیست و نابود که، ذلیل و شرمنده که، مغلوب و محکوم وګرځوه. مظلوم مسلمانان خدای د دې ظلمونو خلاص که. یا الله په ټولو اعمالو کې خدای د مسلمانانو اخلاص نصیب که، الهیت نصیب که، وزن نصیب که. خدای ستا رضا مو په هر شي کې نصیب که.
یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړه. چا کورونو کې غمونه یې، دردونه یې، تکلیفونه یې، پریشانۍ، خدای ته علیم بذات الصدور، د ټولو مسلمانانو په پریشانیو باندې خبرې. عظیم خدای 13 سپارې قرآن په خاطر باندې د ټولو مسلمانانو غمونه، دردونه، تکلیفونه، پریشانۍ ختم کړه. یا الله چې چا بدی خدای بدی په دوستۍ باندې بدل کړي. څومره مسلمانان محتاج خدای احتیاجي ختم کړي. څومره فقرا مسلمانان خدای فقر ختم کړي. څومره قرضداران د اسلام خدای د قرض اخلاص کړي. څومره بندیان د اسلام خدای د بند اخلاص کړي. چا ودونه نه خدای ودونه ورته نصیب کړي. چا اولادونه نه خدای اولادونه ورته نصیب کړي. چا نارینه اولاد نه خدای پاک نارینه اولاد ورته. چا اولادونه خدای صالح اولادونه وګرځي. یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. د ټولو مسلمانانو خدای محبت د قرآن سره پیدا کړي. موږ ټولو مهارت د قرآن نصیب کړي. یا الله غیرت په قرآن باندې موږ ټولو ته نصیب کړي. خدای خدمت د قرآن موږ ټولو ته نصیب کړي. یا الله د قرآن کریم په احکام باندې موږ ټولو ته اتباع نصیب کړي. یا الله د اخلاق حسنه او د اعمال صالحه توفیق را نصیب کړي. وفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.